بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پیغام راستولی دی او ویلی دی چې په سختو مشکلاتو کې یم، چې کله د یو مشکل څخه خلاصم بل مشکل می مخ ته راسي، چې هغه مشکل خلاصیږي نور مشکلات او تکلیفونه راته راځي. همیشه په قسم قسم مصیبتو او تکلیفو باندې اخته یم. دی وایي چې 5 وخت لمونځ کوم، د الله جل جلاله د مبارک کلام د قرآن عظیم شان تلاوت کوم. تاسې ماته یو داسې ذکر راوښیاست چې زه هغه ذکر شروع کم او الله جل جلاله مې د دغه مشکلاتو څخه خلاص کی او الله جل جلاله په ژوند کې برکت واچي، چې د دغه مشکلاتو تکلیفو څخه خلاصم او د الله جل جلاله ښه عبادت وکم. محترم وروره، ستاسې د دغه سوال او د غوښتنې به زه تاسې ته یو داسې علاج در وښیم چې کله تاسې هغه عملي کوي الله جل جلاله به مو د ټولو مشکلاتو څخه خلاص کړي. تاسې کوشش وکړئ چې ذکر ډیر کوئ. په اذکارو کې مختلف اذکار موږ بیان کړي دي، خو البته ستاسې دپاره یو ذکر تاسې ته درښیم چې کله تاسې هغه وکړئ الله جل جلاله به مو د ډیرو مشکلاتو څخه خلاص کړي او د عبادت په خوند او ذوق باندې به پوه سئ. په زړه باندې به مو خوشحالي راسي، دماغ به مو خوشحاله سي. تاسې د الله جل جلاله 2 مبارک اسماء یا حی یا قیوم دا ذکر ډیر کوي. یا حی یا قیوم کم از کم در هر لمانځه وروسته 100 وارې وایست، او که چیرې در هر لمانځه وروسته 100 وارې نسئ ویلی د ورځې 500 وارې دغه ذکر کوئ. یا حی یا قیوم الله جل جلاله به مو د هر قسم مشکلاتو سه، د ناروغیو سه، د پریشانیو سه، د مصیبتو څخه او د زړه د تنګۍ سه، د دا ټولو سبب الله جل جلاله د دغه مبارکو اسماو په ذکر باندې خلاص کی. تاسې دغه اسماء مبارکان ډیر وایست، خصوصا د ورځې 500 وارې خامخا ووایست. در هر لمانځه وروسته 100 وارې ویلی سئ هم صحیح دی، که د هر لمانځه وروسته 100 وارې نسئ ویلی د ورځې 500 وارې وایه مې پرېږده. دغه ذکر که هر ورور وکړي، که هر خور ووایي، نو د هغه به دغه مشکلات، تکلیفونه، مصیبتونه، مریضۍ دا ټولې به الله جل جلاله د دغو اسماو په برکت باندې ځینې ختم کړي. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم دغه 2 نومان دي. تاسې ډیر وایست، 500 وارې کم از کم عدد دی چې تاسې د ورځې ووایست. شرح د اسماء الحسنا صفحه 90 دغه 2 مبارکان نومان راخستی دي او دغه فضیلت لیکلی دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.